جلغوزي د افغانستان له هغو طبیعي او قیمتي محصولات څخه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم د ځانګړي شهرت، ښه خوند، ښکلي رنګ او لوړ کیفیت له امله ګڼ مینوال لري. د افغانستان د غرنیو سیمو جلغوزي د نړۍ په بازارونو کې د طبیعي محصول څرک ګڼل کیږي او هر کال یې تقاضا لوړیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبره د روان لمریز کال په لومړیو 8 میاشتو کې د 9 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت شاوخوا 654 ټنه جلغوزي له هیواده بهر صادر شوي دي. د دغه وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي چې افغان جلغوزي په ځانګړې توګه چین، هند، متحده عربي اماراتو، ایټالیا، سعودي عربستان، امریکا، کویت او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. جلغوزی سیاه افغانستان طی 8 ماه سال 1404 به کشورهای چین، هند، امارات متحده عربی، ایتالیا، عربستان سعودی، امریکا، کویت و دیگر کشورها صورت گرفته است. به وزن 645 تن و به ارزش 8 میلیون و 987 هزار دلار می باشد. سوداګر باور لري که د هوایي دهلیزونو له لارې د جلغوزیو صادرات زیات شي او اسانتیاوې رامنځته شي، د ترانسپورتي لګښتونو په کمیدو سره به د دغه محصول ګټه لوړه شي او د نړیوالو بازارونو د نیولو لپاره به لا فراخ فرصت برابر شي. په نړۍ کې د افغان جلغوزیو لوړ شهرت یوازې د هغوی د خوند او کیفیت له امله نه دی، بلکې دا طبیعي محصول د افغانستان د غرنیو سیمو د زرغونو ځنګلونو او پاک چاپیریال استازیتوب هم کوي. د جلغوزیو صادرات نه یوازې د هیواد په اقتصاد مثبت اغیز لري بلکې د کلیوالو خلکو لپاره د کار عاید او ژوند مهمه وسیله هم ګڼل کیږي. اټکل کیږي چې که د صادراتو پروسه نور هم معیاري او اسانه شي، افغان جلغوزي به وکولی شي د نړۍ په لا پراخ بازار کې خپل ځای پیاوړی کړي او د افغانستان د طبیعي شتمنیو د نړیوال معرفت لپاره به یو مهم فرصت وي.